ډېره مننه. شعرونه دي چې بارکزیه ورته ځورېږم چې د ژوند ضرورتونه ګورم، نه پوره کېږي چې نیمګړي ارمانونه ګورم. زر زما سترګو ته قطار ودرېږي وږي بچي، مخ ورنه واړوم چې په لاره دوکانونه ګورم. چا کې احساس نشته چې وایخلې ویل ولې شمه مایوسه په سړک چې کتابونه ګورم. چا کې احساس نشته چې وایخلې ویل ولې شمه مایوسه په سړک چې کتابونه ګورم. ما ته خپل تیر وخت را په یاد کړي، ورته وژاړم چېرته چې هم د چا پلی پلی لاسونه ګورم. ما ته خپل تیر وخت را په یاد کړي، ورته وژاړم چېرته چې هم د چا پلی پلی لاسونه ګورم. وایم له دې نه چې خدای خویندې وی ورکړی ورته جمشید ساحله چې د بعضې خلکو ورونه وایم له دې نه چې خدای خویندې وی ورکړی ورته جمشید ساحله چې د بعضې خلکو ورونه ګورم. او څه شعرونه نور دي چې مزه بیخي د زندګۍ نشته، مزه بیخي د زندګۍ نشته چې مې په ډک کور کې ابۍ نشته. مزه بیخي د زندګۍ نشته، مزه بیخي د زندګۍ نشته چې مې په ډک کور کې ابۍ نشته. خبره دا نه ده چې زړه نه لرو، خبره دا ده چې روپۍ نشته. خبره دا نه ده چې زړه نه لرو، خبره دا ده چې روپۍ نشته. ما به خپل زړه وی صبر کړی له تا، ستا په رقم بله جلۍ نشته. ما به خپل زړه وی صبر کړی له تا، ستا په رقم بله جلۍ نشته. ژوند تر دې حده رسولی یم چې بله چاره له خودکشۍ نشته. ژوند تر دې حده رسولی یم چې بله چاره له خودکشۍ نشته. جمشید ساحله غمو وخوړلم، اوس هغه خوند مې د ځوانۍ نشته. او نور شعرونه دي چې کله به پوه شي او تر کومه به لا نور سیزي، کله به پوه شي او تر کومه به لا نور سیزي، کله به پوه شي او تر کومه به لا نور سیزي. پښتون تر اوسه لا د بدو اور کې خور سیزي. کله به پوه شي او تر کومه به لا نور سیزي. پښتون تر اوسه لا د بدو اور کې خور سیزي. په غریبۍ باندې خفه نه یم، مور مې ویل ما چې سیزي نو ما د چم ګاون پیغور سیزي. په غریبۍ باندې خفه نه یم، مور مې ویل ما چې سیزي نو ما د چم ګاون پیغور سیزي. څو ظالمان دي چې وطن مې آباد نشي لیدی، څو ظالمان دي چې وطن راته په اور سیزي. څو ظالمان دي چې وطن مې آباد نشي لیدی، څو ظالمان دي چې وطن راته په اور سیزي. جمشید ساحله کله وابورم دا خبره چې پښتنو لاس کې قلم اغستی لور سیزي. جمشید ساحله کله وابورم دا خبره چې پښتنو لاس کې قلم اغستی لور سیزي. او نور شعرونه دي چې جړل به یې تمام شپه اکثر له غریبۍ، جړل به یې تمام شپه اکثر له غریبۍ. بچي وي د کول به ما نه هر له غریبۍ. غربته لږ مې پرېږده چې مزه له ژونده واخلم، تر څو پورې به ګرځم در په در له غریبۍ. او بارکزیه محفل کې د یارانو له مجازه معلومیږي، محفل کې د یارانو له مجازه معلومیږي. روان شوم او تاو مې کړو څادر له غریبۍ. په کلي کې به غم و که ښادي به و ملګرو، نو موږ ته به چا نه کوو خبر له غریبۍ. په کلي کې به غم و که ښادي به و ملګرو، نو موږ ته به چا نه کوو خبر له غریبۍ. جمشید ساحله حال باندې سخته ژړا راغله، یو مور و خرڅوی د کلا ور له غریبۍ. سخته مایوسي پرته ده پکې. نور ویم که بس سړی بیخي بلې دنیا ته بیایي ساحل صاحب. چې یو خو پښتانه غریبانان دي که نه، او بل د ده په شعر کې ډایرکټ خپل رنګ هغه نور شعرونه دې نه دي دغه کړي، هغه به هم بېرته سر نه ویم. تا خو نه دي شعر کړي که چې پسه دې پرېښودم پسه لاړې، پسه دې پرېښودم پسه لاړې. درد دې تېرېږي مې په زړه لاړې. خورې بخښنه درنه ډېره غواړم چې په تش لاس مې کړې واده لاړې. حقیقت دی. پسه دې پرېښودم پسه لاړې، درد دې تېرېږي مې په زړه لاړې. خورې بخښنه درنه ډېره غواړم چې په تش لاس مې کړې واده لاړې. خندا مې ونه کړله هغې ورځې له کمې ورځې نه چې ته لاړې. خندا مې ونه کړله هغې ورځې له کمې ورځې نه چې ته لاړې. د ژوند سختیو ته وخوږه یاره، تنها دې پرېښودمه زه لاړې. جمشید ساحله ماښام کور ته راغلی او بیا سحر په لمر خاته لاړې. یو څه شعرونه نور دي چې راته پراته به و بلا ضرورتونه ماښام، راته پراته به و بلا ضرورتونه ماښام. زه له بازاره به راتلم خالي لاسونه ماښام. بیا ملامته به د هر یو مخ ته ودرېدمه،
رانه به غوښتي وړو بچو سیزونه ماخ بیا وایا بیا ملامته به د هر یو مخ ته ودرېدم رانه به غوښتي وړو بچو سیزونه ماښام سختې په حال باندې افسوس راغی او ومې ژړل یوه مورکۍ وټولولې کاغذونه ماخ دا یو شل ځلې وایا سختې په حال باندې افسوس راغی او ومې ژړل یوه مورکۍ وټولولې کاغذونه ماښام زمانه هاغه و خو خلک هاغه نه و پاتې دلته له ویرې بندول خلکو کورونه ماخ همدقسې زمانه هاغه و خو خلک هاغه نه و پاتې دلته له ویرې بندول خلکو کورونه ماښام جمشید ساحله دغه دوه مې و د ژوند ملګري یو تنهایي را سره مل و بل غمونه ساحل صاحب خو یو شعر داسې ډېر مایوسه ده حالات ډېر ښه پنځوي او بل داسې یو انداز بیان لري ورسره د انداز سړی داسې کوي چې بل طرف اکمل صاحب زه داسې ډېر داسې په جوش کې یم او ورپسې کله دې شعرونه اورم زه چې کله د نورو شاعرانو سره خپرونې کوم که نه لږ شوخي او دغه کوم د دې شاعري بیا ډېر ارام ناست یم هېڅ فکر نه کوم چې زه د ژورنالست په بڼه دلته ناست یم فقط یو مینهوال اکمل صاحب شاعران ډېر دي که نه لکه زموږ افغانستان کې شاعران ډېر دي خو لکه بل خصوصا زه د سهیل صاحب ډېر مینهوال یم او زه د نه ډېره پوښتنه کوم د بارګي صاحب نه حقیقت خبره ده کې د دې داسې د شعرونه دي که نه درد پکې زښت ډېر دي او دا د غریبۍ حالات په ټولو باندې تېر شي افغانستان ټول د مایوسه ده دا داسې د درد حالات راغلي لکه یو چې هغه سره د شاته مخامخ یو شیشه کې چې سړی ځان ګوري نو د سهیل صاحب شعرونه چې دي قلم یې تل تند اوسېږه او په ما ډېر ګران ده او حقیقت زه ډېر مینهوال یم د دې شعرونو یعنې د ده شعرونه ما فیسبوک کې ورکړي خپله به یې لیدلی مې ډېری ملګرو ویل وایي دا بیا وایي غواړه دا وایي چېرته د ماله زه دا د ورکې سړی نه دلته بیا یې غواړو خدای هم ښه لره بس دا ستاسو مینه ده او بارکزی صاحب او نوري د اکمل صاحب بس زمونږ خو داسې دی چې زمونږ سر کې سترګې استی نو څه شعرونه به نور ویو چې ووایه درې څلور داسې نور ووایه چې داسې زاړه یو څو شعرونه ویم ما سره نشته هغه ریکارډ کوم هغه بل شعرونه دې وایه کله ولږ بیا بچي به مې لاس خرڅول هغه چې یوه ورځ درته ویل هغه په ما ډېر ښه لګېدلی کوم یو هغه ته ځان سره خیر دی او شعر ترې رایاد کړه زه به دا ویم چې شعرونه ټول ذهن کې نه یي زیاتره او د یو کار ښه ده چې ډېر ذهن کې ساتي زه په خپله یم نه شم ساتلی نو دې ته یم چې دا څنګه ساتي والله زته غزل همداسې روان وي بس داسې ده چې یو بیت یې ورته ووایه بیا به رایاد شي چې دا چې په عشق کې رسېدلی دی تردار هم دی دا چې په عشق کې رسېدلی دی تردار هم دی دغه سړی که څه بې لارې دی په لار هم دی دقه سړی ما د معذورې لور چشمې په دې خاطر ماتې کړې چې زه بې وسه یم مخې ته بازار هم ما د معذورې لور چشمې په دې خاطر ماتې کړې چې زه بې وسه یم مخې ته بازار هم دی زه د وطن په کمو حادثو وجاړم ګودر مو وران دی او په وینو سور چنار هم زه د وطن په کمو حادثو وجاړم ګودر مو وران دی او په وینو سور چنار هم دی راته په ذهن کې دا سوال راځي له ډېره وخت راته په ذهن کې دا سوال راځي له ډېره وخته د پښتنو په قتل چپ ولې اخبار هم جمشید ساحله د غربت ژوند دومره ستړي کړو چې ځکه صحرو باندې مو ګرد هم دی غبار هم څو دقیقې شو ته وګوره نهونه باید بره شي یو بل غزل زما هغه وایم رشتې باندې مې چې شاته لیکلي ما کوي چې جمشید ساحله مور و چې زما په حال خفه نور څوک نه ول چې ما سره خفګان کوي دا سخته د ذره ذره ارمان ته ودرېدل هی ستړې زندګي او ورته ځان ته ودرېدل زما به بې وسۍ نه سترګې ډکې شوې له اوښکو بچي به مې سپېرې شونډې دوکان ته ودرېدل زما به بې وسۍ نه سترګې ډکې شوې له اوښکو بچي به مې سپېرې شونډې دوکان ته ودرېدل چې ما به د خاصون نامه پرې کېښوته خبرې اول به مې سکورونه مکان ته ودرېدل چې ما به د خرسون نامه پرې کېښوته خبرې اول به مې سکورونه مکان ته ودرېدل ما ولیدل مجبوره خلک ډک بازار کې خدایه د یو مړۍ ډوډۍ لپاره خان ته ودرېدل بیا یې وایه دا ما ولیدل مجبوره خلک ډک بازار کې خدایه د یو مړۍ ډوډۍ لپاره خان ته ودرېدل جمشید ساحله مور وه چې زما په غم خفه وه نور څوک نه ول چې ما سره خفګان ته ودرېدل جمشید ساحله مور وه چې زما په غم خفه وه ډېر ښه بیت دی نور څوک نه و چې ما سره خفګان ته ودرېدل بس بارکزی را دې خوا که بس والله چې داسې بانډار مې په دې څو دقیقې شوې لس دقیقې شوې زه بس یم دومره بس دی